پروګرام سره پروګرام دارې یو پروګرام هلته کې شروع کېدواله یو کلب دی او په هغه کلب کې د کمرې هم جوړې کړی شوي دي د اوسېدو پروګرام پکې هم شوی دی 25,000 روپۍ به داخله پیکس کوي پای کې به کار سکی پای کې به شادي شده کسان داخله اخلي 25,000 روپۍ هلته چې ورنوځي نو بیا د 2 کسانو اتفاق دی چې هر چا سے اتفاق کو 2 کسان به د یو بل سره ښځې بدلوي या पाकिस्तान में होने वाले गैर इस्लामी काम के हवाले से तो आपको बताएं कि सबसे बड़े शहर कराची में कपल स्वैप नाइट का एहतमाम होने जा रहा है, जबकि सोशल मीडिया पर गैर इस्लामी तकरीब की तशहीर भी जोरों शोर से की जा रही है। आपको ये भी आगाह करें कि इस तकरीब में शिरकत करने के लिए 25,000 रुपए का टिकट रखा गया है। जिन भी अफराद ने इस इवेंट में शिरकत करना होगी उन्हें एक टिकट खरीदना पड़ेगा, जिसकी कीमत 25,000 रुपए बताई जाती है। जबकि शुरका के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जो लोग भी वहां पर शिरकत करेंगे, जो भी शुरका होंगे, उनके लिए डांस फ्लोर भी बनाया जाएगा और साथ ही साथ कमरों का बंदोबस्त भी किया जाएगा। आपको बताएं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गैर इस्लामी काम मुनक्किद होने जा रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की बात करें तो वहां पर यह इवेंट होने जा रहा है और इस इवेंट का एहतमाम जो है वो सोशल मीडिया पर गैर इस्लामी तकरीब की तशहीर भी की जा रही है। हैरान शुमा कल विकार प्रेखोदो जमंग मुल्क چې د مسلمانانو ملک دی مسلمانان پکې اوسېږي او کثیر تعداد باندې مسلمانان اوسېږي حیران بشئ تاسو په کراچۍ کې یو څو ورځې بعد یو پروګرام هلته کېږي یو څو ورځې بعد تاریخ کې اوسه پورې دا پروګرام باقي دنیا کې هم نه دی شوی په پاکستان کې هم نه دی شوی حتی چې د انګریزانو په ملک کې هم نه دی شوی د هندوانو په ملک کې هم نه دی شوی زمونږ دا ملک خدا آزاد پاکستان په دې کې هغه پروګرام کیږي او پروګرام کراچۍ کې څو ورځې بعد کېدو والا دی پروګرام څه شی دی عقل بم کار پیری او یاره جي خلک شکایتونه کوي وایي عذاب دی مهنګایي دی فلان دی ملک دیوالیه کېدو طرف ته روانې تر دیوالیه کېدو غم وړئ چې دا ملک باندې الله پاستر کوي نو ته خو د پاستر کولو لایق چې په تا ملک پاستر کړی شي تر دیوالی کې دوه غمونه جاړي ډالر ګران شو تیل ګران شو وړه ګران شو فلان ګران شو فلما اسفونا انتقمنا منهم الله دې خلکو چې کله منګه غوسه کړو منګ ته ګوره بدل اغستلې دي او منګ نمونې ګرځولې دا خلک بیا الله مو غوسه کوي الله مقاروي ځان ته پروګرام سره پروګرام دارې یو پروګرام هلته کې شروع کېدواله یو کلب دی او په هغه کلب کې د کمرې هم جوړې کړی شوي دي د اوسېدو پروګرام پکې هم شوی دی 25,000 روپۍ به داخله پیکس کوي پای کې به کار سکی پای کې به شادي شده کسان داخله اخلي 25,000 روپۍ هلته چې ورنوځي نو بیا د 2 کسانو اتفاق دی چې هر چا سے اتفاق کو 2 کسان به د یو بل سره ښځې بدلوي د یو شپې 2 شپو دپاره ته زما د ښځې زه شپه تېره کوم زه به ستا د ښځې زه شپې تېره کوم اوی شرمېدلو وې مردارانو شرم تاسو کې نشته بې حیاو داسې حده پورې زموږ ملک ورسېده موږ د حکومت وقت مطالبه کوو زمونږ आवाज رسی او کنه رسی خپل غاړه آزادو حکومت وقت مطالبه کوو ستاسو فرض دا جوړیږي ستاسو ذمه دا جوړیږي فوراً دې دا کسان گرفتار کړی شي فوراً دې جیل ته واړولی شي دې سنګینه سزا ورکړی شي دیو زما د رب عذاب فعلج کوي په دې ملک کې دیو خباثت خورئ هغه کار یې خور کو چې هغه مخکې کفار هم نه دی کړی دا په دې ملک کې موږ کم دور ته پاتې شیو دا کم زمانې ته موږ پاتې شیو غیرت دومره ختم شو په خلکو کې ښځه به اوس خلک بدلي له خلکو سره دا خو حیوانات هم داسې نه کوي حیوان چې دغه خپل کوم ماده یې او هغې سره په هغې په مخ کې بل حیوان جما کوي هغه پې قارېږي هلته ګزار پې کوي دا خلک د حیواناتو نه بدتر شو اسلام خو را څه کوي انسانیت یې هم پرېښودو حیوانیت ته مخوا لري څو قدمه او بیا وایي چې مهنګایي راله فلان راله الله دې ربانې نور هم راولي چې کله تاسې خباستونه تاسو کوئ تاسو ردې مستحق نه وئ چې په تاسو باندې ارزاني راشي او په تاسو باندې ښه خلک راشي
تاسو هم دا شان پکار در کا افریقانیان باندې چې څنګه عذابونه راغلي دي الله دې دغه موږ ساتي به ګیلې نه مکوئ چې هر ګیلې خلک کوي چې وړه ګران شو فلان ګران شو فلان ګران شو حضور موږ حکومت بدنام کو حکومت به پکې هم غلطۍ نه دي خو دې عوامو دې ورکم د سړیتوب کار کړی دا خو دې سړیتوب کار ما ته وښیي که نه دې کوم له سړیتوب کار کړی دی نو که دا حالات خلکو ته یاد وې دا حالات خلکو ته یاد وې داسې غلط حرکات به قوم نه کولې دی مسلمانانو به داسې غلط حرکات بیا نه کولې خو دیو خیالدار د افسانې دي مولیان دي بس خپل یو د روپو دپاره او د امامتۍ دپاره شی جوړ کړی دی د دې خلکو دا خیال دی چې ګنې دیو ته څه پیسې میسې په دې بیانونو باندې میلاویږي او ټیم پاسې کوي او خانه پوری کوي دې خلکو دا خیال دی ارمان به وکړي خو ټیم بدنه بهترې وي دا ټول حالات مخې ته راتلو والا دي قسم په الله چې دې حالاتو سره موږ مخامخ کېدو والا یو که څوک یې مني او که څوک یې نه مني موږ خپله غاړه ازادو زما وروڼو دا حالات دې ته ځان تیار ساتئ دا ګپ مه ګڼئ ورې دا افسانې مه ګڼئ دا د الله قطعي فیصله ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح احادیث چې موږ دلته بیانو باقي احوال به ان شاء الله تعالی آینده جمعه کې د قیامت متعلقه بیان کو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين